نبی علیہ السلام مبارک دا حالات بیان شروع دے مکہ مکرمہ کی جسمرہ دا کافروں دا طرف میں نبی علیہ السلام کو تکلیفون شروع شو مرگروں تے تکلیفون شروع شو نو دا اللہ دا طرف نام مہربانے شروع شو دا سمنا دا چتری دا اللہ دا دین خدمت کے دا اللہ کار دے کے اوقات دا تکلیف ملاوے گے و اللہ دی مدد انکی اللہ ہم مدد کوئی مطائف کا نبی علیہ السلام لار مرگرو تے تکلیفون اور رسیدل مرگرو حبشے تا ہجرتون اکلل مدینی شریفے تا باز مرگری لالن نو اللہ پاک نبی علیہ السلام لا تا دولسم کال دا نبوت باندے یو دیر لی انعام ورکو دا سے انعام ورکو چی پا مخدز مکہ دا انعام یو پیغمبر تا ندی ورکلی شوی او اغا انعام دا اللہ دا طرف نسشے دے اغیتا دا معراج دا سفر انعام وی کہ نبی علیہ السلام بیت المقدس تا او دا بیت المقدس نبیا اسبابون تا او جنتون او دا دنیا دا ملکوت و برد اسمانون عظیم الشان سفر تا نبی علیہ السلام اوشو تاریخ کے لگ اختلاف شترے کیونکہ اگر زمانہ کے خود تاریخوننو بلیکلو رواجم کمو نو پسند کے پا تاریخ کے اختلاف شتا سوک دا نبوت پینزم کال یادی سوک دا حجرت ندرے کالا مخ کے یادی علماء چکم تحقیق کرے دن وغدارے کہ دا معراج سفر دا نبی علیہ السلام دا ابو طالب درک چکل بن شوے دا غین پس شوے دے او دا اغا وقت شوے دے چی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شوے وا نو علماء چکم تحقیق کرے دن دا غین معلومی دی چھے دولسم کال دا نبوت یا دا حجرت ندرے کالا مخ کے تقریباً علماء وی چی دا زبرگ میاشتا و اویشتم تاریخ باندے دا حضور پاک دا لئے سفر شوے دے نبی علیہ السلام دا سر کورو دا سر دلور کورو دا امہانے او پاگے کی دو وملاستو مدے کے دا ما دا کوٹے دا چت چرین دا کلاو شو برا او چی چت سن کلاو شو نو پاگے جبریل علیہ السلام را کس شو او دے پاس ہولم او چی پاس سنگے پاس ہولم نراتے وی رازا او ماتے تپوسو کوئے چنن رد چنن تاکتا تنن شپکی تنن شپکی تالا خدے پاس اغا شرافت کوئی تنن شپکی خدے پاس تالا اغا شرافت در کئی چستان مخ کی یو پیغمبر لمدہ شرافت دے ورکڑے دے عزت مجھے پا دروازہ روستن علماء وی چی جبریل علیہ السلام کا چت ولی راکو دے دے چت و تولی اشلے دے او پاغی راکوس شو مجھے کہ دا اللہ یو سو حکمتی نلی یو پا کی دو چی دیتے اشارہ ورکی چی سفر دے برا دے او دیم دی خبر تے اشارہ ورکی نبی علیہ السلام تا ہوئی چی گر زمان طاقت شتا سن چی تاولی دل چی دا چت کولو شو بیا بند شو او جبریل علیہ السلام ترا کس شو و دنیا چت خطی اوگل اس پر دلشی یا لرگی اخواشی نو اخو بیا غسی نوردی اخو لے محنت غواری سن چی تاولی دل چی دا چت دا کولو شو او جبریل علیہ السلام تراکوس شو دا چت بیا بند شو برابر شو دا یو ناشنا کارو شو دا غرنگ دا اسمان پر چت بطور خیگے دا با کولاویگی و بیا با بندیگی و بیا ناشنا سفر با پتا کیگی یہ پا دروازے روستلم او بیت اللہ شریف تیرا وستم بیت اللہ شریف چکم ایسا دا حتویم ہوتاوئی دا بیت اللہ نا بہر لگ زی پاتے دے اگر حتویم تا
یا د دننه کړم او زما سینې اوښتې له شق صدر چې ورته وایي تاسو ته ما مخکې ویلي دي شق صدر سینې را لو شلوله او زما زړه راوویسته او زما زړه د زمزم په اوبو باندې وینځو او بیا یو کاسه وه د سرو زرو په هغې کې علم او ایمان نه ډکه وه هغه زما په دې سینه کې ور واچوله زما رګونه پرې ډک شو او بیا زما پریشن ختم شو سینه مې برابر شوه دا شق صدر د نبی علیہ السلام ولی کیږي دا یو لوی سفر دی دا پیغمبرانو ملاقات دی او بیا د الله ملاقات دی نو چې د زړه قوت او طاقت پیدا شي غبراهټ یره ختم شي او زستی د زړه ختم شي او د کې قوت او طاقت پیدا شي نو دې نه پس یو ساروی راته ودرو هغې ته براق وایي براق ورته ولې وایي لکه د برېښنا په شان د ده مزل و دې ساروي به هغه ځای کې خپله خپی خوده چې کوم ځای دی نظر لګېده دا تیز سفر دی یا لکه سرمنې تکه سپینه وه لکه د برېښنا په شان تې پړقېدله هغه څاروی راته ودرو د خر نه اوچت او د قچر نه لږ راکوټې وایي چې کله زه په هغه براق باندې ختېدم نو هغه براق داسې مستي وکړه لکه یو څاروي باندې څوک سورېږي او هغه څاروي مستي وکړي داسې مستي یې وکړه نو حضرت جبریل علیه السلام ورته هغه براق ته وایي چې ابي محمد صلی الله علیه وسلم تفعل هکذا ته د نبی علیہ السلام نوم یې واغه چې هغه سره دا چل کې قسم مې کړه د نه بهتر انسان پتا مخکې سورلي کړي یا در باندې وروسته څوک سور شي نو وایي چې دا خبره براق اورېده فرفد عرقا نو خولې ته وبی دی او سیوطي صاحب لیکلي دي چې براق خبرې جبریل علیہ السلام سره خبرې کوي براق هم خبرې کوي دا د پیغمبر معجزه ده براق دا خبره وکړه چې زه د درخواست لرم هغه څه دي ادا چې زه په دې دنیا کې الله د نبی علیہ السلام د سورلی لپاره منتخب کړم نو دا مې درخواست دی چې جنت کې هم زه د نبی علیہ السلام د سورلی لپاره منتخب شم چې دې ما قبول کړي د جنت د سورلی لپاره نبی علیہ السلام یې بالکل ما ته ستا دا خبره قبوله ده او که ماله خدای جنت کې څاروی راکړي نو زه به ستا مطالبه به کوم ستا ته زما د طرف نه قبول هغه عام څاروی لکه څنګه چې عام څاروي دي خو د پیغمبر علیه السلام خو دا موجوده ده چې حیوانات هم ورسره خبرې کړي دي بعضې خلکو په دې پوسټرو کې ځای په ځای یو تصویر جوړ کړی د براق او په کورونو کې هم خلکو دا تصویرونه لګولي د ښځې تصویر یې جوړ کړی دی مخ یې د ښځې وي او وزر یې وله جوړې کړي دي او لاندې خپې او ملې وله او لکې وله دا اس جوړه کړې ده دا ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم دی ډېره لویه ګناه ده یو خو هغه براق ما سوا د نبی علیہ السلام او د جبریل علیہ السلام نه بل چا لیدلی نه دی دا تصویر ولا چا وویسته نه هغه زمانه کې تصویر رواج و او نه د هغې مخ د ښځې و دا خو د پیغمبر علیہ السلام په شان کې ډېره غټه ګستاخي ده یو خشته ښځې مخ یې ورته جوړ کړی دی او پیغمبر علیہ السلام به په داسې سورلی سورلي کوي یا به د ښځې په مخ باندې وي دا ډېره لویه ګستاخي ده د حضور پاک په شان کې نو که چا هم په کور کې داسې قسمه تصویر وي نو هغه لرې کې وشلوئ په کورونو کې مه ساتئ ګناه هم ده ناروا هم دي دروغ هم دي او د حضور پاک په شان کې ګستاخي ده یا بعضې تصویرونو کې متصویر اختصار په دې هغې کې موبایلو کې هم خلکو سره د پیغمبر علیه السلام د قبر نقشې چا جوړې کړې دي غټ قبر یې جوړ کړی دی او پیشین غلاف د پاسه اچولی دی لاندې ورته د نبي علیه السلام قبر لیکلی دی دا هم دروغ دی
د حضور پاک قبر بالکل مضبوط دیوال کې دننه بند دی، هیڅ چاته پته نه لګي، سعودي بادشاه هم نشي ور دننه کېدی. هغه دیوال لاندې سیکه ده او بره مضبوط دیوال دی، کړکۍ پکې نشته، سوړه پکې نشته، کالو غلا پروت دی او دا د دیوال نه لرې بیا یو بل دیوال ته د هغې کې جنګله ده. نو دا د بهر بادشاه چې ورشي که د جنګلې والا دیوال نه ور دننه شي د هغه دواړو دیوالونو منځ کې ودرېږي. دوه دیواله دي، یو بار د هغې کې سیخونه دي، پنجره د جنګله ده، او یو د قبر مبارک نه بل دیوال تاو دی ښه مضبوط، نو د هغه دواړو دیوالونو منځ کې دا بادشاه ور دننه شي. قبر مبارک چې کوم دی هغې نه غټ مضبوط دیوال تاو دی، نه پکې سوړه شته نه پکې کړکۍ شته. او ما یو نوی تاریخ د مدینې منورې راوړي، یو عالم لیکلی دی، هغې اوس هم په دې اختلاف کړي چې د پیغمبر علیه السلام د قبرونو شکل څنګه دی. حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، نو چې دا تصویرونه خلکو اخیستل، نو بیا تاریخدانان په کې اختلاف کولی شي. اوسني تاریخدانان هم وایي چې داسې دي او څوک وایي داسې دي او څوک وایي. هغه زاړه د زړو روایاتو په بنیاد باندې هغوی فیصلې کوي، هېڅ پته چاته نه لګي. بره نه ګمبد مبارک مکمل بند دی. نو دا بعضې خلکو فردي څیزونه جوړ کړي دي، یا د پیغمبرانو بعضې خلکو فلمونه جوړ کړي دي. د یوسف علیه السلام فلم، د موسی علیه السلام فلمونه جوړ کړي دي، د نبي علیه السلام فلمونه جوړ کړي دي، او هغه د پیغمبرانو شکل پکې نه ښیي. جنگ بدر یې جوړ کړی دی، جنگ احد یې جوړ کړی دی، او پیغمبر نبی علیہ السلام شکل پکې نه ښیي، خو صحابه پکې ښیي. دا حمزه دی، دا بلال دی، دا فلانکې دی، فلانکې دی. دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده. لکه فلمونو کې چې څوک کار کوي هغه څوک کي، تاسو ووایئ دمان. فلم کې چې څوک کار کوي هغه ته څه ویل کېږي؟ دمان. پخوا به ورته دمان وي، اوس ورته فنکاران وایي دمان دي. نو دم له دا ابوهریره نوم کېښودی، او دم ته حضرت بلال نوم کېښودی، او دم ته حضرت حمزه نوم کېښودی. دا حضرت حمزه دی، او دا ګوره ولګېد په غشي په نیزه باندې شهید شو. دمانې له صحابو نومونه یې ښودل، او هغه نوم پې پورې کول چې کوم د پیغمبر علیه السلام متعلقه د صحابه دي. ما یو جلک یو فوټې غوندې ما ورېږه زه وګورم چې تقریر کې سړی رد کوي چې لږ اندازې نه خو سړي ته معلوم وي. یو موبایل کې راته چا وویل چې کوم بیا وښودل، اوهو دا خو ډېر لوی جرم دی. نو دا د پیغمبرانو د صحابو دا فلمونه جوړول، یا د هغوی د قبرونو تصویرونه جوړول او په کورونو کې یې ځانډول، دروغ هم دي او دا ګناه هم ده. دې نه ځان ساتئ. نو براق عام حیوانو لکه څنګه چې په کتابونو کې راځي، د خر نه اوچتو او د قچر نه راکوټو، عام حیوان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورباندې سور سفر شروع شو د مکې مکرمې. نبی علیه السلام فرمایي یو ځمکه وه چې هغه د کجورو د بوټو د باغونو نه ډکه وه، هغې ته یې بوتلم او کوز یې کړم، ویې دلته 2 رکعته نفل وکړه. ما پکې 2 رکعته نفل وکړل. وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی؟ ما ویې نه. وی دا یثرب دی. یثرب د مدینې منورې زوړ نوم دی. دا ستا د هجرت ځای دی، ستا او ستا د ملګرو د هجرت دا ځای دی. بیا هم څه منځې سفر وکړ، خو دې براق به قدم هغه ځای کې کېښوده چې کوم ځای به نظر لګېده. نو بیا یو ځای کې څاروي براق ودرېده. جبریل علیه السلام وی دلته مې 2 رکعته لمونځ وکړه. ما 2 رکعته لمونځ وکړ. وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی؟ ما وی نه. وی دا د مدین علاقه ده چې کوم د شعیب علیه السلام علاقه ده. بیا لاړم بل ځای کې براق ودرو. وی کوز چې دلته مې 2 رکعته نفل وکړه، هلته مې 2 رکعته نفل وکړل. وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی؟ ما وی نه. وی دا وادي سینا د کوه طور غاړه ده، کوم ځای کې چې الله حضرت موسی علیه السلام له پیغمبري ورکړې وه او خبرې ورسره کړې. بیا براق روان شو، یو بل ځای کې ودرو. کوز چې دلته مې 2 رکعته وکړه، نو ما پکې 2 رکعته وکړل. وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی؟ ما وی نه. وی دې ته بیت اللحم وایي
چې کوم ځای کې حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوی دی. بیا د هغه ځای نه روان شو، یو ځای کې براق ودرود، وی را کوز شه. نو براق نه زه کوز شم. دا کوم ځای دی؟ وی دا بیت المقدس دی، بیت المقدس چې ورته تاسو وایم. د جومات مخې ته یو تیږه وه، حضرت جبریل علیه السلام په هغې تیږه کې دا خپله ګوته ومنډله، هغه بنده وه، سوړه پکې وه خو په خاوره بنده شوې وه، زړه سوړه وه. هغه یې تازه کړه هغه سوړه، او هغه براق هغه پړې رسۍ یې په هغې کې ومنډله، ګوته یې ورکړه، براق هغې پورې وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په دې لاره کې تلل یو بوډۍ ښځه راته ولاړه وه، ډېره بد شکله وه او ببر سر او ډېره زیاته بوډۍ وه. وی ما ته اشارې کولې خو جبریل علیه السلام ما ته وی دې ته مه ګوره نیغ ځه. وی سمند چې لاړم یو بوډا سړی و، هم په ډېر بد شکل و، هغې اشارې کولې خو جبریل علیه السلام ما ته وی ده ته به هم نه ګورې. وی نیغ لاړم. تپوس مې دی وکړه چې دا بوډۍ ښځه څوک و، دا بوډا سړی څوک و. وی دا کومه بوډۍ ښځه چې ته ولیده دا دنیا د دنیا د دنیا مثال دقسې دی دا بوډۍ ښځه. سړی د داسې بوډۍ نه چې دا ببر سر یې نیولي او دا څښا مخ وي او څښا شکل یې نفرت دی. دنیا د نفرت شی دی، دی اصلي شکل دی. خلکو ته خو په ښکلي شکل دنیا ښکاري، دا ښکلی شکل یې نه دی، دقه د دنیا شکل. او د بوډۍ ښځې په شکل کې درته ولې الله ښوله. وی تا اندازه ولګوله دې بوډۍ به څومره عمر پاتې. نو دا خو ډېره بوډۍ ده او د مرګ په غاړه ولاړه ده او ډېر عمر یې تېر کړی دی. وی دغه د دنیا مثال دی، څنګه چې د دې بوډۍ څومره عمر تېر دی څومره پاتې دی، د دنیا دومره عمر تېر دی او دومره لږې پاتې دی. ډېر عمر د دنیا تېر دی. دې نه اندازه لګوه بوډۍ به څو کالو کې وه، څو ورځې پس د مرګ وه، دومره د دنیا عمر تېر او لږ پاتې دی. او دا کوم بوډا سړی چې ته ولیده دا شیطان و، شیطان دې تا ته ودرېده او خدای پاک چې ته محفوظ وساتلې. که تا دې بوډا سړي ته توجه مخ ورلولې وه نو بیا به امت د اخرت په مقابله کې دنیا غوره کړې وه. چې بیت المقدس ته ورسېدو څاروي وتړه نو دوه لوښي نبي علیه السلام ته پیش شو، یو د پیو یو د شرابو، چې دې کې یو واخله. نو نبي علیه السلام فرمایي ما پی واغېستل. حضرت جبریل علیه السلام مبارکبادي راکړه چې مبارک دې شه، ښه ده چې پی دې واغېستل. که د دې پیو په ځای دې دا شراب اغېستي نو بیا لغوت امت و قومت به دې ټول ګمراه شوي. شراب خو د انسان وجود ړوند کوونکي نشه کې نه په لویو دسماتې پوهېږي او نه په غټو دسماتې باندې پوهېږي. د انسان د وجود نه مړی جوړ کې مړی بربادي کې عقل یې کار نه کوي. نو ستا د امت به بې عقله شوی ګمراه سړی خو بې عقل عقل خو یې کار نه کوي، دا به برباد شوی. وی بیا جومات ته دننه کړم. چې جومات ته ور داخل شم صفونه ولاړ دي. ما وی دا به مانځه ته به څوک ولاړ وي نو امام به څوکي، صفونه ولاړ دي ټول. وی زه جبریل علیه السلام ونیولم مخکې صف ته روان کړم. وی زه مخکې صف کې ودرېدم. وی ما ته وی نه را مخکې شه، امامتي به دې ټولو خلکو ته ته کوې. نو دې د ګوتو نه ونیولم مسلې را راوستم او ما ته وی چې دې ټولو ته 2 رکعته مونځ وکړه. نو ما ورته 2 رکعته مونځ وکړو. نو تپوس یې رانه وکړه چې دا خلک دې وپېژندل چې دا مونځ یې درپسې وکړه. ما وی نه ما خو نه دي پېژندلی. وی دا د حضرت آدم علیه السلام نه تر د حضرت عیسی علیه السلام پورې کم و بیش 140,000 پیغمبران دي. تا ورته مونځ وکړو، دې پسې اقتدا وکړه. دا دې مقتدیان چې ورته امام شي، امام الانبیا ورته وایي، د ټولو پیغمبرانو امام، امام المرسلین، د ټولو رسولانو امام، یا سید الانبیاء والمرسلین، د ټولو پیغمبرانو رسولانو سردار. وی بیا کېناستم. چې کېناستم تقریرونه شروع شو. نو دا یو کس اعلان کوي فلانکې به راشي، فلانکې به راشي، فلانکې هغه ناظم ورته وایي یا سیکرټري ورته وایي. نو حضرت
جبریل علیہ السلام دغه کار شروع اعلان یې وکړ چې حضرت آدم علیہ السلام دې راپاسې او تقریر دې وکړي. زه ناست وی حضرت آدم علیہ السلام تقریر شروع نو د پیغمبرانو تقریرونه څو د الله صفتونه کول او د الله حمدونه بیانول. حضرت آدم علیہ السلام د خدای حمد بیان کړ. وی زه د الله ډېر لوی شکریا ادا کوم، د الله ډېره لویه ثنا ادا کوم او ډېر حمد یې ویم په دې خبره چې زه خدای په جنت کې پیدا کړم. زمانه خدای زما بیبي پیدا کړه او بیا زمانه الله انسانان پیدا کړل او په ځمکه کې خدای پاک زه خلیفه راولېږلم د خپلو احکامو د جاري کولو د تنفیذ دپاره. زه په دې د خدای شکریا ادا کوم چې دې د ټولو پیغمبرانو نیکه جوړ کړی او د ټولو رسولانو نیکه جوړ کړی او د دنیا آبادي خدای پاک د انسان آبادي زمانه جوړه کړې ده. په دې د خدای شکریا ادا کوم. بیا کېناست. بیا حضرت نوح علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام آواز وکړ. اوس به نوح علیہ السلام راشي ستاسو مخکې به یو څو خبرې وکړي. حضرت نوح علیہ السلام هم د الله حمد او د الله صفت بیان کړ. زه هغې الله له ډېره شکریا ادا کوم او د هغې الله ډېر حمدونه او ثناګانې ویم کم الله چې د یو ظالم قوم په مقابله کې ماله برې راکړ او زما قوم یې هلاک او بیا د دنیا آبادي الله دوباره زمانه چې شروع کړه. ځکه نوح علیه السلام نه بیا چې کشتۍ کې خلک بچ شو او نور قوم کافران غرق شو نو د دنیا دویم نمبر آبادي د نوح علیه السلام نه شروع شوه. آدم ثانی ورته په دې بنیاد نو د دنیا دویم نمبر آبادي الله زمانه شروع کړه او ډیر پیغمبران زما په اولاد کې دي او زه خدای په کشتۍ کې بچ کړم سره د خپل مسلمان قوم نه او کافران الله هلاک کړل. دغه خدای له ډېره ثنا ده، ډېر حمد او ډېره شکریه ده چې د خپل تقریر خلاص کو کېناست. نو بیا حضرت ابراهیم علیه السلام راوبلل. حضرت ابراهیم علیه السلام د خدای ډېره ښکلې شکریه ادا کړه او ډېر حمدونه یې وویل. د خدای شکر ادا کوم چې ما باندې خدای د نمرود اور ګلې ګلزار کړ او د یو ظالم بادشاه نه خدای زما ښځه بچ کړه او د هغې الله شکر ادا کوم چې زما په لاس بیت الله جوړ کړ. د هغې الله شکر ادا کوم چې زما الله زما بچی ما د خدای په نوم قربانو او الله د هغه په ځای یو ګډ راولېږه. زه د خدای شکریا ادا کوم. نور هم ډېرې خبرې وکړې خدای خلاصه ده. بیا حضرت موسی علیه السلام را پاسه. موسی علیه السلام هم د خدای حمد وي. زه د الله حمد ادا کوم چې د فرعون په کور کې د خدای د دشمن په کور کې ماشوم لوی کړم او هغه ظالم فرعون او د هغه قوم چې زما دشمني کوله خدای په دریاب باندې غرق کړ. ماله الله تورات غوندې عجیب کتاب را کړی. زه د الله شکریا ادا کوم. بیا حضرت عیسی علیه السلام را پاسو. هغه هم د خدای شکریا ادا کړه چې دی د مور نه بې د پلار نه پیدا کړی او زما په لاس به یې مړي جمدي کړو او برګیان او وړانده به یې پې جوړول او زه اسمان ته جمدې پورته کړې. زه د هغې الله شکریا ادا کوم، حمد ویم. اخره کې چې د پیغمبرانو خپل تقریرونه وکړل نو نبی علیه السلام یې په آخر کې را پاسه. دا مشر میلمه عموما په آخر کې تقریر کوي. جبریل علیہ السلام آواز وکړ چې اوس به د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه په آخر کې تقریر وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي زه چې کېناستم ټول پیغمبران دي آدم علیہ السلام نه واله عیسی علیہ السلام پورې زه به اوس څه ویم. وی مې چې زه د الله پاک ډېر حمد ادا کوم او ډېره شکریه ادا کوم چې د ټولو پیغمبرانو په آخر کې زه راولېږلم او د ټولو پیغمبرانو خاتمه په ما وکړه. ځکه د نبي علیه السلام نه پس بل پیغمبر نه راتلی شي او نه به شي. نبی علیه السلام په خپله فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. د ټولو پیغمبرانو آخري مهر زه بس ما نه پس به بل پیغمبر نه راځي.
فرمایي یو حدیث کې وی زما او د نورو پیغمبرانو مثال د یو بلډینګ دی بلډینګ یو خشته بلډینګ یي مزیدار او یو سړی ته ګیر چاپېره تاویږي او د دې بلډینګ صفت کې چې ډېره ښه محل دی ډېر ښه بلډینګ دی خو د یوې خښتې ځای پکې خالي دی نو دا سړی تعجب کوي ډېر ښکلی بلډینګ یاره ارمان که دا یو خښته پکې وي ډېر خشته به دا یو خښته پکې نیمګړې ده نو په دې دا بلډینګ پوره نه دی افسوس چې دا یو خښته پکې وي دا محل به څونه خشته و نبي علیه السلام فرمایي د دغې بلډینګ دغه یوه خښته زیمه په ما خدای د پیغمبرانو دا بلډینګ برابر کړ ما نه پس به بل پیغمبر نه راځي نو وی زه اخیری پیغمبر یم او زه اخیری امت دی زما امت اخیری امت دی لیکن یوه خبره کوم زه د خدای حمد ادا کوم چې اخیری پیغمبر یې راولېږلم زما امت یې اخیری امت راولېږه په دې حمد لیکن زه او زما امت به د ټولو نه مخکې جنت ته داخلېږو حدیث پاک کې هم دقسې راغلی دی چې زه د ټولو نه اخیری پیغمبر یم او چې کله جنت ته زه داخلېږم د جنت دروازه وټکوم د هغې چې کومه کړی ده هغه به وټکوم نو ما ته به د دننه نه دربان اوازو کې څوک یې زه به ورته خپل نوم والم چې زه فلان کې نو ما ته به هغه دربان وی بېکه امرتو هم ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې راشي دروازه وټکوي نو دروازه به کولاوی د ده نه مخکې بل چاته به دروازه نه کولاوی نو ټولو کې اول نمبر زه او زما امت به جنت ته داخلېږو وروسته به نور خلک داخلېږي او زما امت اخیری امت دی و حساب کتاب به د قیامت پر ورځ د ټولو نه مخکې مونږ سره کېږي مونږ سره چې وشي د هغې نه پس به نورو سره کېږي نبی علیه السلام فرمایي که انا سید ولد آدمه وی د ټول بني آدم د او چې څومره دي د آدم علیه السلام اولاد د هغې سردار وی زیم یاره وی ولا فخره وی دا مې اسې حقیقت ته بیان که خو ګورې کبر نه کوم او بیا فرمایي الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت من غیر فخر وی ټول پیغمبران آدم علیه السلام نوال عیسی علیه السلام پورې وی دا ټول به د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړې خو کبر او فخر نه کوم نو زه اخیری پیغمبر یم امت مې اخیری دی خو جنت ته به د ټولو نه مخکې او زه د هغې الله حمد او شکریه ادا کوم چې زه اخیری راولېږلم حساب کتاب به زما امت سره د ټولو نه مخکې کوي او زه د هغې الله حمد او شکریه ادا کوم چې زما امت به د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې جنت ته ځي حدیث پاک کې راځي یو ځل نبی علیه السلام وفرمایل وی څه مو خیال دی ستاسو څه خیال دی جنت ته څونه نیم چې تاسو جنتیان شئ نو دا مو خوښه ده وی او صحابه وی ښه تاسو به د جنتیانو نیم به تاسو یې نیم به د ټولو امتونو نه نیم ستاسو د امت نه صحابه وی الله اکبر نو چې نبی علیه السلام لږ سوچ وکړو نو دویمه وحی راغله د الله مهرباني ده وی داسې به م ني وی دوی سې د جنت د خلکو به ستاسو نه دوی سې به د جنت د خلکو نه ستاسو نه یو حصه چې ده دا به د باقیو ټولو امتونو نه صحابه خوشحاله شو او تاسو څومره یې د نورو امتونو په مقابله کې وی ستاسو د نورو امتونو مقابله کې داسې یې لکه د تور غوی په شا چې یو سپین داغي نور دونه ډیر دي د تور غوی په شا چې سپین داغي سپین داغ کې څونه ویښته وي او هغه باقي څومره دي نو نور ډیر زیاتی تاسو لګي ما او جنت ته به د هغې د ټولو په نسبت دو چند تاسو داخلېږئ یو چند به د هغوی نه چې دا حمد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ادا کړ د الله تعالی نو مجلس ختم شو براق همغه سوړې پورې تړلې پاتې شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده معرف القرآن کی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکھنے دا
او غالبا د دې آیت لاندې دا واقع لیکلی کله چې پیغمبر علیه السلام هرقل د روم لوی بادشاه دی هغه ته خط ولیږه چې ته مسلمان شه شکریې دپاره راغلی و بیت المقدس ته نو نبی علیه السلام چې وله خط ولیږه نو دی په بیت المقدس کې و عیسائی و دی هرقل هغه وی تاسو داسې وکې د دې سړي د دې پیغمبرۍ دعوه چې کړې ده د ده د قوم څوک شته دلته په دې شام کې که د قوم څوک وي نو هغه راوغواړئ دلته یو څو تپوسونه کوو نو ابو سفیان رضی الله عنه کافر دی دغه وخت کې وروسته مسلمان شوی دی هغه وی مونږ تجارت له تلي نو وی مونږ یې وغوښتو چې بادشاه مو غواړي نو مونږ ورلو بادشاه ته نو ما نه یو څو تپوسونه وکړل دا اول تپوس یې دا وکړه چې د نسب څنګه دی ما یې د خو ډېر ښه نسب دی دویم تپوس یې دا وکړه چې پلار نیکه کې چې د بادشاه تېر شوی دی که نه ما وینه نه دی تېر شوی خیر ډېر تپوسونه یې وکړل وی ما بس جواب ورکاو اگر چې ابو سفیان دغه وخت کې کافر و چې پوره جوابونه مې ورکړل نو وی دې هرقل وی چې دا ته سوی او دا ټیکي که نه نو دا رښتونی پیغمبر دی دا رښتونی دی او سیملک موضع قدمیه او دې به دې ځای ته رارسېدې دی باندې به حکومت راځي او که زه د پیغمبر په خوا کې نن ناست وم نو ما به ورله دا خپې وینځلې وې ابو سفیان وی پوه شم چې دا خو روم خو داسې دی لکه دې زمانه کې امریکا چې څنګه دا بادشاه خو جوړ مسلمانېږي نو ما پکې یو خبره ورشغوله چې دا بادشاه مسلمان نشي مې چې صاحب داسې ګډې وډې خبرې کوي څنګه ګډې وډې وایي وی مې چې صاحب اوس یې ویل دي یو څو ورځې وشوې وی چې زه بیت المقدس ته تللی یم څه موده وشوه او د په شپه کې تللی یم او بیا واپس راغلی یم په نیمه شپه کې په ډېر لږ ساعت کې تللی او راغلی یم وګوره دومره دروغ وایي وی چې ما دا خبره وکړه ابو سفیان وایي وی د هرقل شاته یو سپینګیری سړی ولاړ عیسائی وی هغه ما نه تپوس وکړو چې بادشاه سلامت دی یو تپوس وکړم وی هغه وی چې وکتې وی مې چې دا د کومه میاشت یادوي یو کله بیت المقدس یادوي وی چې دا پلانکي کال کې یادوي په پلانکۍ میاشت کې پلانکۍ شپه کې یادوي چې د تلیم بیت المقدس ته نو هغه بوډا بابا هغه بادشاه ته وی صاحب دا ټیک وی نو بادشاه مخ ورواړو بابا ته وی بابا تا ته څه پته لګي چې دا ټیک وی وی صاحب ما ته پته لګي وی دا دې چې کومه شپه یادوي وی په دغه شپه د بیت المقدس ډیوټي د ما په غاړه وه ما به دروازې ماسخوتن بندولې او سار به مې کولاول دا زما ډیوټي وه وی دې چې کومه شپه یادوي وی په دغه شپه چې خلک ماسخوتن د عبادت نه فارغ شو تلل او ما دروازې بندولې نو د بیت المقدس چې کومه مرکزي دروازه وه هغه نه بندېده نه بندېده وی ما زور لګو نه کېده وی بیا مې خلک راغونډ کړل چې دا خو جومات دی سامان دی پکې قیمتي څوک غله رانشي نو ترکاڼان مې راوستل چې راشئ دا دروازه بنده کې وی چې ترکاڼ مې راوست هغه وکتل وی داسې کار دی چې را درشل راښکته شوې ده او دا پله او د دروازې دا تمبې نیولې ده بره نه درشل راښکته شوې او دا دروازه یې نیولې ده نو دا اوس دا نه بندېږي بره پرې درشل پرته ده دا به سار کې بیا مونږ دې لا ټیکونه ورکو درشل به اوچتو نو دروازه به بندېږي دا اوس نه بندېږي زه د شپې پکې څه ګزاره به وکړو ډېره ښه وی بس دروازه هم دغسې کوله و پرېښوله وی سار چې زه لومبی رالم او دروازې مې نورې کولاویلې او دې دروازې له مې ګوتې یوړې نو په خپله بنده شوه هلکه دا څنګه چل دی بېګا خو پې د پاسه هغه درشل راښکته شوې وه ترکاڼانو وی نه بندېږي او ما هم زور لګو نه بندېده اوس په خپله بنده شوه چې دا ولې یاره وی زما اړه راله چې دا د خدای څوک نیک بنده دی جومات ته راته دا دروازه د هغه دپاره ما نه خدای کوله و پرېښېده اورېږه بار وځم وی چې بار لاړم نو هغه کومه تیږه چې د جومات نه بار تیږه و کاڼې و په هغې کې به سورې او پیغمبران چې به په څاروو رالل نو هغه سوري کې به یې پړې ورکوه هغه خپل څاروی به یې تړه خو بنده وه د زمانو نه پیغمبران خو نو وی چې ورلم هغه سورې چا کولاو کړی او په هغې پورې پړې د پړي د تړلو نښه وه پې د پاسه
دا پړې چې په یو ځای کېږي د هغې هغه نښه وي که نه د هغې نښه وه او د کاڼي خوا کې د اس د سومانو د خپو داغونه او نښې هم پرتې وې مې چې دا څوک د خدای نیک بنده هر څوک چې راغلی دی دلته یې خپل څاروی تړلی دی او بیا جومات ته راغلی دی پکې مونځ کړی دی او بیا تللی دی وی صاحب چې دی وایي چې دا پیغمبر په دغه شپه تللی دی بیت المقدس کې مونځ کړی دی دا ټیک وایي جي نبی علیہ السلام فرمایي دې ترونو د اسرا سفر وایي زمونږ په کتابونو کې سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اغه الله لپاکی ده چې خپل بنده د بیت الله د جمعات نه بیت المقدس جمعات ته د شپې په لږه عیسا کې بوت دې آیت ترجمه به د تکوم خلک صبر وکړي جمعات ته چې کله راووت دویم سفر په پوړی شوی دی په براق نه دی شوی براق نقل ته پاتې شو پوړی ته په عربی کې معراج وایي معراج د پوړی نوم دی په هغې شوی دی پوړی څنګه وه الله ته پته ده خو چونکې صحابه کرام خو پوړی پیژني اوس پوړی مختلف قسمونه دي یو د سیمټو پوړی دی یو د لرګي پوړی د پخوا به خلکو اندرم پایه ورته وي او یو قسم پوړی دی په دې وټلو موټلو کې وي هغې باندې چې خپه کېدي نو په خپله به بره روانوي هغې ته هم پوړی وایي اسکلیټر ورته وایي اکسلیټر نو مختلف قسمونه دي د پوړو لوی الله ته معلومه ده چې پوړی څنګه وه خو له دغه ځای نه نبي علیه السلام وخته اسمانونو ته جبریل علیه السلام ورسره دی په بخاري شریف کې حدیث دی وایي چې کله لومبي اسمان ته ورسېدم نو جبریل علیه السلام دربان ته وی دروازه کولاو ا دې تپوس کې څوک یې وی د جبریل څوک در سره دی ما سره محمد دی صلی الله علیه وسلم وی دی په خپله راغلی دی که رابللی شوی دی وی نه رابللی شوی دی زمونږ د حدیثو شارحین دلته یو سوال کوي چې د دې خبرې څه مطلب دی چې په خپله راغلی دی او که رابللی شوی دی نو وجه یې لیکي یو وجه پکې دا لیکي چې دې کې د پیغمبر علیه السلام لوی شان ته اشارت دی چې ګورې دی د الله په بلنه راغلی دی د الله میلمه دی څوک چې څوک وبلي نو هغه ته میلمه وایي که نه وایي دی الله بللی دی الله راغوښتی دی یعنې دی د الله میلمه دی وی براو ختم وی چې مې وختم په دې لومبي اسمان کې مې حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات شو دا پیغمبران دي خدای وله طاقت ورکي هلته بیت المقدس ته راغوښتي وو دلته اوس هر پیغمبر ورته په اسمان کې بعضې کېنولي وی ما ته جبریل علیه السلام وی سلام پې واچوه دا ستا نیکه آدم علیه السلام دی نو ما پې سلام واچو نو هغه د سلام جواب وکړه مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح زما هغه نیک بچې او زما په هغه پاک بچې او پاک پیغمبر دی زما سلامي هر کلی دی وی په هغه مې سلام واچو وی د هغه ځای نه بیا دویم اسمان ته وخېجولم وی هلته کې چې کوم دربانچي دی هغې دربانچي دی تپوس وکړو څوک یې د جبریل څوک در سره دی ما سره محمد دی صلی الله علیه وسلم په خپله راغلی دی که را بللی شوی دی وی نه بللی شوی دی نو چې براو ختم نو د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت یحیی علیه السلام سره مې ملاقات شو دا تقریبا د ترورې بچی کیږي د عیسی علیه السلام مور چې بیبي مریم د هغه د یحیی علیه السلام د ترور لور ده نو د ترور د لور زوی شو نو د ترور د لور زوی تم خلک د ترور زوی وایي دواړو سره ملاقات شو هغې باندې مې سلام واچو هغې په خیر علی ووی مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح زمونږ هغه نیک او پاک رور او پاک پیغمبر ته د هر کلی وي دریم اسمان ته وختم هم اقصې جبریل علیه السلام به تپوس کو دروازه کوله وکړه څوک کې جبریل څوک د سره دی فلان کې
په خپل راغلی دی که بللی شوی دی؟ نه بللی شوی دی. چې دریم اسمان ته ختم نو هلته مې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو. هغه سره هم په خیرالی او هرکلی وشو. او وایي چې یوسف علیه السلام ته مې وکتل نو هغه له خدای د دنیا د حسن نیمه ورکړې وه. د ټول دنیا حسن یو ځای کا یو طرف ته او د یوسف علیه السلام حسن بل طرف ته. وی بیا څلورم اسمان ته ختم هغسې هر سوال جوابونه وشو. هلته مې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو. او بیا په پنځم اسمان کې د حضرت هارون علیه السلام سره او په شپږم اسمان کې د حضرت موسی علیه السلام سره. خو چې د موسی علیه السلام سره مې ملاقات وشو زه ترې روان شوم نو هغه وژړل. نو تپوس ترې وشو چې ولې دی وژړل؟ وی ژړا مې په دې وکړه چې زما نه پس وروستو الله یو کشر هلک راولېږه او زما د امت نه به د ده امت په زیات تعداد کې جنت ته ځي. نو اووم اسمان ته لاړم. نو په اووم اسمان کې مې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. حضرت ابراهیم علیه السلام چې مې ولیده نو بچي ته ګیر چاپېره ناست و او په هغه مې سلام واچو. وی دا ستا نیکه دی پلار دی د ابراهیم. نو ما پې سلام واچو. نو هغه هم راته ووایي چې زما بچې او زما په پاک ښکلي پیغمبر دی سلام وي او هرکلی دی وي. وی دا واړه ناستو. نو ما تپوس وکړو د جبریل علیه السلام نه چې دا ګیر چاپېره خلک څوک ناست دي؟ وی دا د ماشومان دي چې کوم په ماشوموالي کې مړه دي د هغې روحونه دي د هغه دي. او د آدم علیه السلام سره مې بچي ولیدل د هغې روحونه. وی چې آدم علیه السلام به ښي طرف ته وکتل نو خوشحاله به شو او چې ګس طرف ته به یې وکتل نو خفه به شو. نو ما تپوس ته وکړو چې دا ولې؟ وی دا ښي طرف ته آدم علیه السلام نه د هغې خلکو روحونه دي چې د کوم مسلمانان بچي دی او جنت والا دي، او ګس طرف والا هغه دي چې کوم دوزخ والا دي او کافران دي. نو دی چې دی خپلو بچو ته وګوري جنت والا ته دی خوشحاله شي او خاندي، او چې ګس طرف ته دی خپلو بچو ته وګوري چې دا به دوزخ ته ځي نو دی بیا خفه شي وژاړي. وی په اووم اسمان کې مې یو بیره ولیده سدرة المنتهی ورته وایي چې د هغې څانګې د هغه بل اسمان نه پورته تللي دي. دا دومره غټه بیره ده چې وی د هغې یوه بیره د چاټۍ عمره وه او د هغې پاڼې د اتي د غوږونو عمره یو پاڼه وه، او د سرو زرو پتنګان مې پکې ولیدل، د سرو زرو دومره غټه ده. یو روایت کې راځي وی که تیزې سورلی والا کس او یا زره کاله د دې لاندې منډې ووایي نو د دې سورې به ختم نشي. منتها ورته ځکه وایي چې د دې دنیا او د دې وو اسمانونو چې کم زیروح بندگان دي، فرشتي دي یا انسانان، د دې نه بره نشي تللی. دغه ځای نه جبریل علیه السلام لاندې پاتې شو چې بس زما ډیوټي دلته تا سره ختمه شو، دې نه بره زه نور نشم تللی، دې نه بره به توس یوازې ځئ. نو هلته نور مخلوق چې نورې فرشتې دي هغه مې ملګرې شوې. دا خلک چې ورته لامکان وایي. نو هلته لاړم بره ختم. نو ما د قلمانو کشار واورېده، لوح محفوظ چې ورته وایي، ټقار مې واورېد چې لیکل کېدل. او په دې اووم اسمان کې مې لوح بیت المعمور ولیده. بیت المعمور په اووم اسمان کې یو کوټه ده لکه دلته چې زمونږ بیت الله کوټه ده او خلک ځي او پکې عبادت کوي. نبی علیه السلام فرمایي روزانه او یا زره فرشتې په دې بیت المعمور کې عبادت کوي، او کمې فرشتې چې پکې یو ځل عبادت وکړو یو ځل ورننوته تر قیامته پورې به د هغې نمبر بیا رانشي. او دا ټول اسمانونه د فرشتو نه ډک دي، ډک دومره فرشتې دي. ځکه یو ځل حضور پاکو فرمایل ویتت السما وحقت لها ان تأتی، وی اسمان چینګار کوي، وی مناسب دی چې وچینګېږي.
وی ځکه یو لیش ځای پکې داسې نشته چې په هغې فرشته الله ته په عبادت نه ده، یو لیش ځای خالی نشته. او چې کله قیامت شي کنه او دا فرشتي څنګه عبادت کوي؟ لکه زمونږ په شان نه دي چې خدای کله پیدا کړي بس په عبادت دي، نه ډوډۍ ته حاجت شته، نه اوبس کی، نه ستړي کېږي، نه ولا خوب راځي، نه غم قادي شته، نه چا سره ګپ شپ شته. لکه څنګه چې زمونږ دا سترګې رپي او مونږ پې نه ستړي کېږو، یا دا هوا مونږ اخلو سا الو په دې مونږ نه ستړي کېږو، دغه رنګ هغوی په عبادت نه ستړي کېږي. نو څوک اربع کاله مخکې په خدای پیدا کړي دي، د اسمان چې پیدا دی د هغې نه مخکې هغې سره په عبادت ولاړې دي او قیامته پورې څونه عبادت به دوی وکړي. لیکن چې کله قیامت شي که نه نو دوی به دا سر د سجدې نه راوچت کړي، دوی به څه وایي؟ سبحانک ربنا، سبحانک یا ربنا. اے زمونږ رب تعالی ډېره پاکي ده د هر عیب نه پاکې، ما عبدناک حق عبادتک. خدای ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسب وګورې هغه هم دله نه دی کړی. دغه عبادت او بیا هم دا ستا د شان مناسب عبادت هم نه. نو بیت المعمور مې ولید، نو بیا بره لاړ د رب العالمین سره ملاقات وشو. چې الله سره ملاقات وشو نو عجیبه اندازه ده. اوس الله ذوالجلال ته تپوس کوي چې څنګه الله سره ملاقات وشو، نو فورا الله ته تپوس کوي ماله دې څه تحفه راوړې ده؟ یو دوست یې دوست دی ځان سره تحفه وړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي وی تاسو چې یو بل لځای ملاقات کوئ نو ځان سره هدایا یوسئ، تهادو هدیې ځان سره یوسئ، تحابو یو بل سره به په دې مینه پیدا شي. دا علی تحفه دا مسنون ده وړل. نو تا څه هدیه راوړې ده؟ څه تحفه دې ماله راوړې ده؟ اوس خدای پاک حضور پاک تړه کې اچولي دي، څه به وله وړې؟ پیسې وله وړې نو خدای په پیسو څه کوي؟ هغه شی به سړي له وړې چې هغه سره یي نی ورسره. اوس ما لکه یو سړي د کوي اوبه راوړي په تحفه کې، نو اوبه مونږ کره لږي دي څه، یا تاله مثلا زه ګوړه در وړم یو 15 چکې په تحفه کې، نو ته به زمیندار کاکا به وایي چې ما سره خو خپله ګوړه شته که دې پکار چې دله درکړم. نو هغه تحفه خلک چاله وړي چې هغه سره نی. نو داسې به څه تحفه چې الله سره به نی او نبی علیه السلام به ولې یوسي، څه دې راوړي دي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله وتعالی کې اچوي، الله چي داړه کې او ته فرمایي چې التحیات لله والصلوات والطیبات. ما صاحب الله هغه تحفه راوړې چې تا سره نشته. څه شی دی؟ هغه عاجزي ده، عاجز راغلی. ما د خولې عبادت راوړی دی، د خولې عبادت. ما د بدن عبادت راوړی دی او مالی عبادت، د ژبې عبادت، د اندامونو عبادت، د مال عبادت. خدای دا ټول ستا دپاره دی، بل چا دپاره نه. التحیات لله د ژبې عبادت، والصلوات بدني عبادتونه، او الطیبات او مالی عبادتونه. عبادت د عاجزۍ نوم دی. سبحان الذي اسرا بعبده برسوله نه وایي. پیغمبر علیه السلام لکه دا کمالات خدای ورکړي دا په دې چې ځان ته بنده ویلی دی، ځان ته عجزه ویلی دی، ځان ته لوی نه دی ویلی، کبر یې نه دی کړی، لویې نه ده کړی. لویې باندې الله خفه کېږي، په کبر الله خفه کېږي او په عجزۍ رب العالمین خوشحالېږي. ما الله د ژبې، د مال او د بدن عاجزي ستا دربار ته راوړلې ده. نو الله پې خوشحاله شو. السلام علیک ایها النبی، ای زما پیغمبره ما پتا دې سلامتی ای، ورحمت الله وبرکاته، د الله رحمتونو د الله برکتونه. نو نبی علیه السلام څه وایي؟ السلام علی نه وایي چې او په ما دې سلامي. خدای پاک ته خو نه شي وایي چې السلام علیک، الله خو د عیب نه پاک دی. دا السلام علیک خو بنده ته به وایي چې خدای د عیب نه پاک وساته. نبی علیه السلام څه وایي؟ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. ستا دا سلامتیا دې په ما باندې وي او زما په ګناهګار امت دې وي او په نیکانو دې وي. علینا کې علما وایي چې دا ګناهګاران یې ځان سره ملګري کړل، ځکه وروسته عباد الله الصالحین دی.
او بیا فورا و اشهد ان لا اله الا الله دې ګوی ورکوم چې الله ته ګورې یو وي شریک نه لري واشهد ان محمدا عبده ورسوله دې خبرې م ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د ستا بنده دی او ستا رسول دی څنګه چې زمونږ د ایمان دی چې نبی علیه السلام د خدای رسول دی نو د پیغمبر علیه السلام هم په ځان د ایمان دی چې د خدای رسول دی دا عقیده به زما مې او دا به د هغه وي زه به محمد رسول الله ویم ابا محمد رسول الله وی صلی الله علیه وسلم نو د دې وجې نه د معراج د الله او د پیغمبر په منځ کې چې دا کومې خبرې وشوې نو دا خدای په منځ کې کېښودی چې تا ته هغه معراج را یادوي دا حکایت دی ښه دې منځ کې ځکه مونځ هم د مسلمان دپاره معراج دی الصلاة معراج المؤمن نو الله پاک ولې یو تحفه ورکړه وی ښځه یو تحفه دله در کوم هسې دي وی په تا او ستا په امت به تا خو ووایي چې عبادتونه تاله دي که نه عبادتونه او بندگی نو ما بندگی به کوې د مانځه په شکل کې نو 50 منځونه مې ستا باندې او ستا په امت پرس کړل نو نبی علیه السلام خوشحاله دی چې بندگی خو ما اوس اظهار وکړو چې بندگی تاله ده الله په دې بندگی خوشحاله شو نو مونږ د بندگی نقشه ده 50 نقشې 50 منځونه دروازې خوشحاله راغی موسی علیه السلام سره ملاقات شو وی خدای دله څه درکړل وی مال 50 منځونه راکړل خوشحاله و نبی علیه السلام وی امت ته طاقت نشي لرلی زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی 50 به څنګه کوي خو نبي هم خوشحاله و که دې ته اړو سوچ نو چې دا به څنګه کېږي او څنګه نه په لویه تحفه خوشحاله وی ورشه الله نه درخواست وکړه چې درته کم کړي که کم یې درته نه کړل 50 ته امت نشي کولی ګورې غرق به شي لاړ نبي علیه السلام وی الله لږه ګزاره وکړه زما امت سره وی ښه 15 مې کم کړل بیا راغی موسی علیه السلام بیا ورته دا بیا کم کا بیا لاړ ته او راته به 15 به کمېدل آخر کې 15 پاتې شو موسی علیه السلام دي دا 15 لیر دي زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی ورشه لاړ شو دام کم کی نو 15 به کمېدل نبی علیه السلام لکه وایي چې اوس لاړ شم دا 15 نور کم کې پاتې به څه شي یاره بس ما له حیا راځي نور نشم تلی نو الله هغه ځای نه آواز وکړو لا یبدل القول لدی زما فیصلې نه بدلیږي هي 5 و هي 50 15 شو په عمل کې خو ثواب به د 50 تو ملاویږي عملنامه کې مو بغه 50 ته لیکم عملنامه کې مغه 50 یو نیکی یو پلس دا به در الته لیکم 50 50 کمیږي به نه دلته تا ته مې کم کړل ته 15 کوه دلته نه کم 50 په لیکم نو نبی علیه السلام مبارک واپس راغی چې واپس راغی بیا بیت المقدس ته و بیت المقدس نه واپس په براق راغی دا سفر څومره موده شو څومره ټیم کې وشو سبحان الذي اسرا بعبده اسرا په عربی کې د شپې تلو ته وایي زمونږ دا طالبان سوال کوي چې د لیلن پکې څه پیدا شوه ځکه اسرا خو هسې هم د شپې تلو ته وایي نو لیلن وروستو بیا شپه ده وی دې کې دې ته اشارت دی اسرا د شپې تللې کړي دي خو لیلن تنوین د تقلیل او تنکیر په ډېر لږ وخت کې راغتلی دی دا سفر په ډېر لږ د شپې په ډېره لږ حصه کې شوی دی لیلن کې دا فایده ده څومره ساعت کې شوی دی وی چې د بسترې نه پاسېدمه نو بنده چې د تولې نه پاسې تولې ګرمه که نه نو چې واپس رالم نو تولې همغسې ګرمه وه او چې کوم په دروازه وتو نو ما زنځیر راښکته کا زنځیر چې راښکته کړه لقي که نه څومره ساعت به لقي دا زنځیر یو منټ به ولقي نیم منټ به ولقي خو درونی بیا قلار شي وی چې واپس رالم هغه زنځیر همغسې لقېدلی او درېدلی په دومره لږ ټیم کې دا افسوس شو نو په دې معراج کې د نبی علیه السلام ډېر څیزونه لیدي دي ډېر زیات او بیا د کافرانو تپوسونه ترې شوي دي هغه به درته انشاءالله پاینده جمعه کې خو صرف دومره خبره درته کوم چې د مکې د کافرانو د نبی علیه السلام سره چې کوم ظلمونه وکړل پریشانۍ ورته راوستې نو خدای ولې د هغې په عوض کې دا ډېر لوی انعام ورکړ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا په ارامي چرګانو په مرغیدانه کې وینه ګډه ده خوړلې جیز دي کې جیز نه دي نو وینه خو یې ته نه خورې هغه یې خوري او هغه مکلف نه دی ته مکلف چرګان چې دا په ډیرانونو غول خوري او ګندګي خوري ښه دا ده تپوس ته بد نه دی ښه دا ده
علما خو دې متعلق څه فتوا نه ورکوي. هغه چرګ دی، هغه چرګ څنګه خوراک کوي، نو په هغه د شریعت ته طرف نه پابندي نشته، پتا شته، هغه خوړلی شي. خو ښه دا ده چې دا وجود یې د ګنده خوراک نه جوړ شوی دی، نو که یو څو ورځې یو ورځ دوه دې ولې لږې پاکې دانې ورکړې. زمونږ په فقه کې جلاله ورته وایي، وي جلاله هغه حیوان ته وایي چې دا مردارې خوري یا ګندګۍ خوري. ګندګۍ حلال شی دی خو ګندګۍ خوري، نو وي دا د یو ورځ دې پاکه خوراک وله ورکړه او هغې نه پس حلاله کړه. نو بهتره دا ده چې یو ورځ دې مو لږ پاک غنم ورکړې چې د وینې هغه اثرات دې ختم شي، نو بیا خوړلی شي. خو علما پکې دا خبره هم نه کوي. قصص الانبیاء مستند کتاب دی، که صحیح نه دی، ابن کثیر لیکي، طبري لیکلي، دا دواړه ټیک دي. شرعي پرده د چا نه کېږي؟ تفصیلي بیان به چې ته په جمعه کې درته وکړم. کور کې دا 3 ورځو ماشوم دی او هغه پی نه اخلي، الله دې نیکمره صالحه لوی کړي او خدای دې وله روغ صحت ورکړي. ښه دین بیماری دی کور کې الله دې وله شفا ورکړي. یو وظیفه روزانه څه دپاره یادوي؟ ښه وظیفه دا ده روزانه د ټولې دنیا او د اخرت د دنیا د فایدې دپاره تاسو ټولو ته ما وظیفه ښولې ده، هغه وایه، هغې کې به خیر انشاءالله. لا حول ولا قوة الا بالله. دا ټول وایه ښه، دې کې د دنیا هم خیر دی او د اخرت هم پکې خیر دی. او درود شریف یو 200 کرته دا شوا روز کې وایه درود شریف، چې دی وایي زه بیمار یم، دعا غواړي رب العالمین دې ورله شفا ورکړي. الله دې شفا ورکړي. دعا وکړئ رب العالمین چې څوک مریضان دي ټول له شفا. د جمع بعضې دوستان دي هغه بیماران دي، دعا ورته وکړئ چې الله تعالی ورله شفا ورکړي. خدای چې څوک مریضان دي ټول له شفا ورکړي. که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. بعضې دوستانو دعاګانې غوښتلي دي چې چا دعاګانې غوښتې دي، خدای ته د هغوی په حاجتونو باندې خبردارې حاجتونه ونه پوره کړي. چا ته څه بعضې دوستانو ته پریشانۍ دی، پریشانۍ وله په خوشحالو بدلې کړي. خدای موږ د ټینشنونو پریشانونو په حفاظت کې وساتې. او زموږ د جمع یو ملګري و د دې میروزو د کندي دا څه نومې دی دا لالا دا رضا خان لالا، هغه ته دعا وکړئ همیشه چې جوړو رضا خان لالا دلته و جمعې مانځله راته چې ټیک و تر څو پورې، نو مستقل زموږ د جمعې ملګری و رضا خان لالا. دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي، الله تعالی دې وبخي، رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي، او الله یې د قبر خوشحالۍ نصیب کړي، او الله دې که دنیا کې څه غلطۍ شوي دي الله دې ورته معاف کړي، بچو له دې الله صبر ورکړي. نور که مردگان وفات شوي دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. الله ته زموږ نه راضي شي، خدای زموږ په زړه کې د پیغمبر علیه السلام عقیدت او محبت نور زیات کړي، د هغوی په نقش قدم هم روان کړي، د هغوی د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي، او د دوزخ او د قبر او د زرکدن د عذابونو نه مو ساتې. که د چا اولاد نی خدای نارینه اولاد وله ورکړي. څوک پریشانو کې ټینشنونو کې مبتلي، پریشانۍ ورته په خوشحالو بدله کړي. څه وایي بشیر جان؟